کله چې ته په قبر کې کېښودل شي، قبر در باندې وتړل شي او ته د خپل کورنۍ غږونه د باندې اورې، خو نشي کولی چې څه ووایې. ته ډېر ویرېږې، غواړې په چغه ووایې زه ژوندی یم، مه ځئ مانه، ما یوازې مه پرېږدئ، خو هغوی ستا اواز نه اوري. څو دقیقې وروسته ستا له قبره روانېږي او ته یوازې پاتې کېږې. ناڅاپه دوه ملایکې راشي. مخکې له دې چې ویډیو پوره کړم، که تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لرئ نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او استغفار ووایئ. بیا دا دوه ملایکې به له تا نه پوښتنه وکړي ستا رب څوک دی، ستا دین څه دی، هغه پیغمبر څوک و چې تا ته رالېږل شوی و. که دې نشو کولی چې ځواب ورکړي نو یو ویرونکی مار به درته ښکاره شي چې د هغې نوم به وي شجاع الاقرع. هغه به در باندې داسې ګزار وکړي چې تا په د ځمکې اومې طبقې ته ورسوي. بیا ستا قبر د اورونو، مارانو او عذابونو یوه کنده باندې بدله شي او چغې به وهي. خو که دا ویډیو تاسو پوره کتل غواړئ نو زموږ د تاریخ عبرت یوټیوب چینل ته مراجعه وکړئ.